د یوټیوب چینل لپاره مونږه بینر په کومې طریقې سره جوړو چې کله یو یوټیوبر خپل د یوټیوب چینل کریټ کړي نو هغه نه بعد هغه ته پکار ده چې په خپل چینل باندې یو بینر ولګوي. نو مونږ به بینر څنګه جوړو، په کومې طریقې سره جوړو، د هغې سایز اندازه څه ده چې په کومې اندازې سره بینر جوړیږي. نو دا ټول خبرې درله زه په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو سره وګورئ. که ویډیو کې انفارمیشن او معلومات نو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. راځئ چې دغه طریقه زه تاسو ته په پراکټیکل په خپل موبایل کې وښیم. نو تاسو سره به د بینر جوړولو لپاره یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې لازمي وي چې هغه ته پکسلیب وایي. تاسو به دا اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. که چا سره نه وي نو زه به هغوی ته لینک په ډسکرپشن کې ورکړم. تاسو ډسکرپشن نه لینک واخلئ، هغه ځان له ډاونلوډ کړئ. نو پکسلیب به تاسو لومړی په خپل موبایل کې کولاو کړئ. چې څنګه م کولاو کړو بیا به تاسو بره دغه درې لاینه تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ ایکسپو ایمیج سایز. په دې باندې چې م کلیک کړو دلته په دغه نقطې باندې به تاسو کلیک کړئ. لاندې ګورئ بېلابېل د هر شي دلته اندازه لیکل شوې. د فیسبوک کور اندازه هم شته پکې، د ټویټر او د یوټیوب تمنیل هر شي خپل اندازه. نو تاسو دلته څلورم نمبر اپشن دی یوټیوب چینل بینر، په دې باندې به کلیک کړئ. دا به تاسو اوکې کړئ. چې څنګه م اوکې کړو دا نو تاسو به دا ډیلیټ کړئ او بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو فرام ګیلري به ووهئ. دا هم څنګه ووالو نو تاسو به دغه تصویر راواخلئ. دا تصویر به تاسو د کومه کوئ دا به تاسو کروم نه ډاونلوډ کړئ. کروم کې به تاسو ولیکئ چې یوټیوب بینر سایز. چې څنګه هم تاسو ولیکو بېلابېل تصویران تاسو ته راځي، خو دغه تصویر تاسو ډاونلوډ کړئ. دا بیا تاسو دې ته راولئ. چې څنګه م راوستو نو ګورئ څنګه چې په دې عکس کې دننه دا تور څومره وړوکی ځای همدغې اندازې باندې به تاسو په همدې کې دننه به تاسو خپل ټول معلومات هر څه چې تاسو پکې لیکئ هغه به تاسو په همدې ځای کې لیکئ. دې نه بهر نه وځئ ځکه چې دا د دې خپل اندازه او سایز دی. نو څنګه چې تاسو ته زما د په تمنیل کې زما کوم بینر و نو هغه بینر به تاسو ته جوړوم. نو ګوره ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو سره مه سکیپ کوه، پوره ویډیو را سره وګورئ چې په ویډیو باندې صحیح پوه شئ. نو ګورئ زه به اول دې ځینې یو شیپ راواخلم، زه به دا اوکې کړم. بیا به د دې شیپ اندازه دلته برابره کړم ورسره. نو ګورئ دا به دې ځینې تاسو اندازه هم پورته ښکته وړلی شئ. دا به لږ پورته کړئ. صحیح شو. او دې چې دخوا چې تاسو راشئ دلته ګورئ کلر، خو که ستاسو سره چې هر کلر دې ځای کې ورکوئ زه دلته بیا به تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ. دا به تاسو بند کړئ ځکه چې موږ نور ځایونو کې ګوتې وهو بیا موږ څخه لاندې دا کلر خوځېږي راخوځېږي. نو دې ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. ټیکس باندې چې څنګه تاسو کلیک کړئ ایډیټ باندې به کلیک کړئ. دا به تاسو دلته اوس ولیکئ فرض کړئ زه لیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. صحیح ده. دا به اوکې کړئ. اوس به دخوا راشئ دلته ګورئ کلر، په دې ځای کې تاسو خط او کلر هم ورکولی شئ او دې ځای کې تاسو خط ته خپله فونټ انتخاب کړئ. زه دغه فونټ ورته انتخابوم او دې ځینې د تصویر دا خط سایز هم تاسو کمولی غټولی شئ. نو دا به تاسو دلته راولئ. نو ګورئ دلته زه برابروم. صحیح شو. دا به هم تاسو لاک کړئ تر څو تاسو څخه دا ونه خوځېږي. نو او اوس ګورئ دې ځینې تاسو خپل تصویر هم راوستلی شئ. صحیح ده. نو ګورئ دلته خپل تصویر زه راحلم. دا دلته زه په دې ځای کې لګوم. صحیح ده. دا چې مې ولګوه دېخوا راځمه ګوره یو سټراک ورته ورکوم او دیوال غوندې چې تر څو د تصویر صحیح معلوم شي. ګوره دغه خط به زه لږ وړوکی کړم تر څو دغه تصویر ما څخه خراب نه شي. دغه تصویر بیا دې ځینې تاسو سره کولاولی هم شئ. ګورئ نو په دې خط باندې تاسو کلیک کړئ. دا خط در سره لږ وړوکی کړئ تر څو ستاسو بینر ښه صحیح برابر راشي. دا بیرته لاک کوو. ګورئ او سټیکر دې ځای کې خپل سټیکر هم د دې موجود دي او که بعضې سټیکر دلته نشته دی دلته مثلا د یوټیوب سټیکر شو بعضې نو هغه بیا تاسو د کروم نه ډاونلوډ کړئ. ما څه ډاونلوډ کړي زه هغه دې ځای کې لګوم. نو ګورئ دلته د اول د یوټیوب یو
بینر لګوم. صحیح ده، سټیکر دا دلته لګوم، دا به هم لاک کړمه. نو ګورئ دلته به زه یو بل هغه هم راخلم د فیسبوک. صحیح ده، دا چې څنګه دلته ولګوو نو دغه بره چې کوم ما خط لیکلی دنه به تاسو یو کاپي واخلئ. کاپي دې ځای نه اخیستل کېږي. ګورئ په دې کاپي باندې تاسو کلیک کړئ، دا مخکینی خط بیرته بند کړئ او دا تاسو بیرته د ایډیټ کړئ دا خط دلته تاسو. اوس ګورئ زه خپل د چینل نوم لیکم، تاسو به هم دلته خپل د چینل نوم ورکړئ. دلته بیا سایز لږ راغټ کړو. نو ګورئ صحیح شو. او نور منځ کې چې څه تاسو لیکل غواړئ، فرض کړئ زه د خپل چینل اړونده یو څه معلومات نور لیکم، دا دنه به کاپي والمه، دلته زه لیکم فرض که. نو ګورئ بیا هر څوک د خپل د چینل مطابق خبرې دې ځای کې لیکي چې څه لیکل غواړي. صحیح ده، دا به دلته تاسو برابر کړئ. او نور تاسو د ګیلرۍ نه دې ځای کې چې نور څه شیان تاسو راوستل غواړئ هم پکې داسې ایښودلی شئ. نور خاص څه پکې نشته، دقه اندازه ده، دې اندازې نه بهر نه وځئ. دا اندازه چې تاسو څنګه جوړه کړه خپل ډیزاین به دې ځای کې ورکړئ. بیا به تاسو چې وکړئ دغه درې لاینه باندې به کلیک کړئ ایکسپورټ ایمیج باندې، او دلته ګوره خپله اندازه معلومه ده دواړو. نو دا به تاسو بیا سیف کړئ. نو په دغې طریقې سره تاسو د خپل چینل لپاره بینر جوړولی شئ.